د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د 29 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوه سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د دغه سړک د جوړولو په تړاو د مزار شریف ښاروال قاري عبدالرحمن همت وایي دغه پروژه چې د ښاروالۍ له انکشافي بودیجې تمویلیږي څه باندې 1 کیلومتره سړک به د قیر یا اسفالت تر پوښښ لاندې راولي چې رغنیزې چارې به یې 5 میاشتو کې بشپړې شي. ښاغلی همت زیاتوي چې دا پروژه به نه یوازې د سیمې اوسیدونکو لپاره د تګ راتګ ستونزې راکمې کړي بلکې د بازارونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو مهمو ځایونو ته به لاسرسی اسانه کړي. دا سړک په نامه د پستای مزار باندې مشهوره دی. تقریبا 1120 متره اوږدوالی دی، 14 متره بر دی چې هر سړک تقریبا مابین کې ګلدان راځي، 2 متره ګلدان دی، هر طرف ته 9 متره سړک راځي. دا قیریزي کېږي، کانکریټ نه دی. تقریبا په اندازه یا په وخت د 5 میاشتې کې دا بشپړېږي او په دې کې به انشاءالله موږ تاسو دې شاهدان یو چې هره ورځ تقریبا په دې کې به 80 نفر غریبو افغانانو ته د کار زمینه مساعدېږي. له بل لورې د یادې پروژې ساحوي مسؤلین وایي چې د سړک په جوړولو کې به ټول ساختماني توکي په معیاري بڼه کار شي او هڅه کوي چې دا پروژه له ټاکلې مودې وړاندې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپاري. امروز قسمی که ما شاهد افتتاحی از این پروژه بودیم. این پروژه به نام اسفالت و قیرریزی سرک پستمزار الا سرک گذر مارمل است. بله، میاد قرارداد پروژه 5 ماه در نظر گرفته شده. ما کوشش میکنیم که بیشتر از 5 ماه بخیر تکمیل شه. د سیمې اوسیدونکي هم د دې پروژې له پیل څخه خوښ دي او وایي چې د اوږدې مودې راهیسې د خراب سړک له امله ګڼو ستونزو سره مخ وو چې د دې پروژې په بشپړېدو به اسانتیاوې ورته برابرې شي. با ایجاد اسفالت ازی که بخیر کار صورت بگیره دیگه الحمدلله سرک پخته میشه، انشالله گرد و غبار و خاک و از هر نوع چیزا انشالله مردم در امان میباشند. دا سرک زمي کې د اوبو له لاسه خلک په عذاب و، وړي کې د خاورو دوړو له لاسه خلک په عذاب و. نن ورځ خوشبختانه په راتګ د امارت اسلامي چې 2014 کال کې هم همداسې پروژې وې چې تکمیله شولې. په عواید د همدغه خلکو او په عواید د صفایي او مالیه واسې نن ورځ دغه پروژې مخته روانې دي. دا سړک چې 1150 متره اوږدوالی لري د 2 لاینه موټرو تګ راتګ لپاره د مزار شریف ښار په لومړۍ ناحیه کې د 5 میاشتو په موده کې جوړیږي چې د چارو بشپړېدو تر پایه به هره ورځ پکې 80 کسان پر کار بوخت وي. ضابط خان انځور، افغان نیوز، مزار شریف.